تاسو د اعلان کوم ویډیو شروع کېدو نه پهله ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. د یو وخت کیسه ده چې په یو کلي کې د خان په نوم یو کس د خپلې مور او ښځې سره اوسېدو. د خان په نوم کس به د میانو کار کوو، د کبانو یو فارم یو کبان به خرڅول. خو یو ورځ چې دی کله خپل فارم ته راغی نو ټول کبان یې خراب شوي او مړه شوي. د دې د وجې د کاروبار ډېر په نقصان باندې لاړه او د کبانو فارم کاروبار پرېښو. هم په دغه کلي کې د خان یو پټی هم و چې د هغې ځمکه زرخیزه نه وه. د دغې د وجې به د خان په دې پټي کې داسې خاص سبزي نه راختله. هم په دغه کلي کې د سلطان په نوم یو کس هم و چې هغه به په دغه کلي کې سبزي خرڅوله. دغه سلطان ته یو ورځ خان راغی او وایي ورته: سلطان وروره آلوګان او ټماټر په څه ریټ باندې ورکې؟ یا لکه خان آلوګان په 100 روپۍ کیلو دي او ټماټر په 200. خو غم مه کوه، تا ته به 5 روپۍ ارزان درکړم. دا څه وې سلطان وروره؟ ایله بیله 15 روپۍ به راته په کیلو کې کمې. دا خو ته بلکل بې انصافي کوې، ما ته ریټ کم ولګوه نو تا نه به زه نور هم ښه ډېره زیاته سبزي واخلم. ریټ لږ کم کړه ته سلطانه. زه لکه خېټه که زما ریټ دې نه وي غوښ زما نه اړو سبزي اخلم، چېرته د بل چا نه واخلم. خو خاص زه درته یو مشوره در کوم، ستا خو ځمکه شته که نه، په هغه کې سبزي وکره که نه او بیا ځان له سبزي تېره اخله. خان د دغه کور نه ډېر په خفګان سره روان شي او خان بیا صرف خپل کور ته وریجې او پیاز یوسي او وایي: یا ښځې نن ما سره پیسې نشته نو په دې وجه مې صرف وریجې او پیاز روړی، یو څو را سره بقیا پاتې په هغې به سبا اوړه روړم. یا سړیه زغم مه کوه، نن به ورته وریجې وخورو که نه بس ته لاړ شه اوده شه، تر هغې به ما وریجې پخ کړي. پریشانه کېږم به زه وریجې اوس پخومه. صحیح ده ښځې، بس ما ته دعا کوه چې ما ته ښه کار میلو شي چې بیا پکې د کور ټول ضرورت سامانونه په اسانه روړم. بیا چې کله سبا شي نو په سبا باندې هم خان کور ته خالي راشي او ښځې ته وایي: یا ښځې زه ډېر زیات پریشانه یم، هېڅ کار روزګار نه پیدا کېږي، د خوراک لپاره هم څه نشته، زه خو ډېر زیات خفه او پریشانه یم. سلطانه ولې ته یو کار نه کې، د مور هغه ګوتمه یوسه او هغه بازار کې په ګران ریټ باندې خرڅه کړه. ستا څه خیال دی دې باره کې؟ بالکل ښځې تا صحیح مشوره راکړه، بس ته هغه ګوتمه راواخله، هغه به بازار کې خرڅه کړم او په هغې باندې به بیا څه کاروبار ځان ته سیسټم توله کړم. بیا خان د حق بکس نه هغه ګوتمه راواخلي او د بازار په طرف روان شي او دغه ګوتمه یوسي زرګر ته. نو زرګر ډېر هوښیار وي او هغه ذهن کې سوچ کوي او وایي: یو کار کومه، دا کس دوکه کومه، دا ګوتمه تې ښه ارزان ریټ کې اخلمه. یا وروره ته څه سوچ کې؟ ما ته ده ووایه چې دا ګوتمه به ما نه په 100 روپۍ باندې واخلي. که په 50,000 یې راکې نو وابېخلم در نه، او که دې نه ګرانه یې راکې نو بیا در نه زه نشم اخیستی. اورې نه وروره 50,000 روپۍ ډېرې کمې دي، په 50,000 یې زه نه ورکوم. دا څه وې نو نه یې راکې، خو زه ټیک د 60,000 روپۍ به درکړم. وروره دا خو ته ډېرې زیاتې کمې پیسې وې، زه غواړم چې دا بل بازار ته یوسم او بل بازار کې په ګران ریټ باندې خرڅ کړم په زرګر. همدغه شان خان وکړي او دغه ګوتمه غټ بازار ته یوسي او هلته یو زرګر ته ودرېږي او زرګر ته ورښکاره کړي: ورور جانه د دې به زه تاله 2 لکه روپۍ درکړم، دا خو ډېره ګران بیه ګوتمه ښکاري، 2 لکه اخلي رانه. صحیح ده، بس په 2 لکه روپۍ در کوم، خو زما دا نه دي په کار، د دې په ځای ما ته بل څه راکړه، د سپینو زرو سکې راکړه، پیسې مه راکو. صحیح ده وروره، د دې په ځای به زه تاله 50 سکې درکړم، د چاندي والا، د سپین زرو والا. بیا خان دغه سکې یوسي خپل کلي خواته او خپل کلي اکه زرګر ته راشي او هغه ته یوه سکه ورکړي او د دغه په بدل کې هغه زرګر خان ته 2000 روپۍ ورکړي. خان به دغه 2000 روپۍ کور ته هر څه راوړي او ښه په مړه خېټه بیا دا روټۍ وخوري. بیا چې کله یو ورځ تېره شي نو خان بیا 2 سکې یوسي او هغه زرګر باندې خرڅ کړي او په دغه پیسو د کبانو کاروبار سټارټ کړي. بیا په دغه پیسو باندې خان داسې چلو کړي چې ځان له یو غوا واخلي، کومه غوا چې پای هم کوي. بیا چې کله یو ورځ بله هم تېره شي نو خان بیا لاړ شي د هغه زرګر خواته او یو سکه ورکړي. نو په دې کې هغه زرګر حیران شي او د ځان سره سوچ کوي او وایي: زما څومره خیال دی چې د دې خان په لاس باندې کومه خزانه لګېدلې، ځکه روزانه سکې روړي. د دې معلومات به زه ضرور سلطان نه کړم چې دا خان مالداره شوي دي که څنګه چې روزانه ماله سکې روړي. بیا زرګر لاړ شي د سلطان کور ته او سلطان ته ټوله کیسه بیان کړي. نو سلطان وایي: یا لکه زرګره دا څه وې، خان مالداره شوي دی او روزانه تاله سکې روړي. د دې معلومات خو به زه ضرور کومه، ځکه چې دا نن سبا ښکار یم نه.
او خانه بس هغه لاس باندې څه خزانه لګېدلې بس ته د دقې خزانې معلوماتو کوه ما په خزانه کې ګورېر نه کې ما خزانه پیدا کړه ته پاتې ځم مړه ظالمه زه درته بیا ویم که پیدا مې کړه خزانه بیا چې کله هغه زرګر لاړ شي نو د سلطان ښځه وایي سړی ته دا کار په ما باندې پرېږده بس زه به معلومات نن شپه ضرور وکړم یا ښځې منم دې بس ته سبا سخر ضرور د دې ټولې کیسې باره کې معلومات حاصل کړه بیا چې کله سبا شي نو خاندي کره د سلطان ښځه راشي یا سنا څنګه چلې تاسو کره په دې وجه راغلم ځکه چې ته زما ډېره زیاته یاده شوې دا څو ورځې کېږي نو عمر راغلی زما هم ته ډېره زیاته یادېدې خو زه نشم درتلی ځکه چې دې خوا له روټۍ ګیار څه اچولي بس اوس خان راځي هغه له زه روټۍ تیاروم ښه ته ورځه خپل کور ته صحیح ده که نه دا څه وې زه ته روټۍ تیاره کړه زه بیا دوباره راځم د سلطان ښځه بیا کور ته راشي نو سلطان ډېر په تمه وي او سلطان ورته وایي هغه ښځې څه خبر دې روړو څه پته ولګېده یا سړی هېڅ پته مو نه لګېده خو ته غم مه کوه سبا به زه دوباره ورکره ورځم او د دقې خبرې ټول معلومات به کوم صحیح ده که نه غلي کښېنه ښځې یو کار مې درته سپارلی و ته هغه کار هم ونه کړو بس دې نه خو ښه ده چې زه خپله د دې معلومات وکړم بل خوا د خان ښځه خان ته ټوله کیسه وکړي چې نن د سلطان ښځه راغلې وه ښځې داسې وې سلطان ښځه رالېږلې وه سلطان د د سیکو پته لګېدلې زما څومره خیال یې ځکه یې ښځه رالېږلې وه د سره به څه کوو ښځې نه سړی څه به کوو ښځې بس ته غم مه کوو که دا ځل سلطان موږ سره څه چل وکړو نو موږ به هم شاته کېږو نه هغه سره به د هغې حساب کتاب کو هغه سره به موږ راکاږو ښځې بیا چې کله سبا شي نو سلطان د خان کور مخې ته پټ شي کله چې د خان د کور نه وځي نو سلطان کور ته لاړ شي او هغه ټولې سکې پټې کړې او خرڅې کړې بیا چې کله هم خان کور ته راشي او خان ته پته ولګي چې زما سکې چا پټې کړي نو وایي څه زما سکې خو غیبې دي دا به ضرور سلطان پټې کړي ځکه چې ضرور زما نه غلا سلطان کوي بل چا هم ته وروسته پورې نه ده کړې ده سره به ګورم سلطان په سبا باندې یو ځل بیا د خان کور مخې ته پټ شي چې خان بیا څه کوي خو خان د شاته نه سلطان ولیدي او وایي سلطان نه ټیکېږي ماله پکار چې سلطان له زه سبق وښیم چې ټول عمر یاد ساتي خان بیا لاړ شي او یو تشه ډباره واخلي او د سلطان په مخ کې یو سی او پټو کې خښه کړي سلطان چې دا ولیدي نو سلطان وایي زما څومره خیال دی په دې بکس کې خان سونه اچولې ده او خزانه ده پکې دا بکسه خو به زه ضرور دنه پټوم بیا چې کله ماښام شي نو سلطان واپس دغه ځای ته راشي خو هغې هلته وګوري چې خان د خپلې غوا سره دقلته کټ اچولی وي یار دا به څه کوو دا موډه خو دې ټایم هم په پټو کې ناست دی سره به څه کوم بیا سلطان د دغه ځای نه روان شي په غوسه کې نو خان پوه شي او خان ته خپله منصوبه کامیابه ښکاره شي بیا چې کله سبا شي نو خان لاړ شي او خپل کلي کې اعلان وکړي چې زه خپل پټي یعنې ځمکه خرڅومه په دې کې خزانه ده د دې اورېدو سره د کلي خلک راشي د خان خواته د اخیستلو دپاره یې چې په دې کې سلطان هم وي خانه دا پټي دې په ما راخرڅ کړه 50,000 روپۍ باندې په ما باندې خرڅې او که نه دا خو د خزانې والا پټي دې خانه د دې به زه تاله 1 لاک روپۍ درکړم د ده په 50 کې په دې کلي کې یو ملک هم و چې هغه هم د خان نه دغه ځمکې اخیستو خواهش شو سبا راشه چې ما نه ځمکه سبا چا د ټول نه ګرانه وخیسته دا ځمکه به زه مکه کس له ورکومه صحیح ده که نه بیا چې کله سبا شي نو ټول خلک راټول شوي هغه نواب هم او هغوی غواړي چې د خان نه دغه پټې واخلي په 2 لکه روپۍ درنه زه دا ځمکه اخیستل غواړم خانه نه 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 دلې مه ورکوه مالې راکړه زه بې درنه په 2.5 لکه روپۍ واخلم خانه مالې راکړه زه بې درنه په 4 لکه روپۍ واخلم همدغه شان هر یو کس خپل خپل ریټونه وایي نو سلطان پکې اقدم وایي خانه دا ځمکه درنه زه په 12 لاک روپۍ اخلم خو په یو شرط چې دې ځمکه کې څومره خزانه ده ټوله به ګورې بیا زما وي بس صحیح ده سلطانه بس دا ځمکه نن نه پس د ستا د په 12 لکه روپۍ زما منظوري دي بیا خان د سلطان نه 12 لکه روپۍ واخلي او نور خپل کور ته روان شي او کور کې دغه پیسې خپل مور او ښځې ته ورکړي نو هغوی ډېر خوشحاله شي بل خوا سلطان او د سلطان ښځه ډېره په خوشحالۍ باندې پټي ته روان وي او کله چې دا دواړه پټي وکندي نو هغه بکس راوچت کي خو چې هغه بکس کولاوګي نو په هغې کې صرف یو خط دوی ته میلاو شي د هغه خط په راولو سره سلطان ویریږي یا سړیه په دې پاڼه باندې یې څه لیکلي دي یا ښځې مونږ غرق شو مونږ تباه شو په دې پاڼه یې څه لیکلي دي ته وره
دا ستا سزا د سلطانه تا څنګه زمانه سکې پټې کړې وې بس دا پټې اوس کوه او دې کې مزې کوه او پیسې درنه لاړې والوتې زه درنه خان بل کلي ته وتښتېدم یا سړیه داسې وې دا خو مو غرق شو تباه شو بل خوا خان ډیر زیات خوشاله وي په دې باندې چې هغوی سلطان ته سبق وښودو دا و زموږ نننۍ ویډیو امید کوم ستاسو به خوښ شوي نو ویډیو لایک کړئ او دا بر چې درته کوم چینل ښکاري ځوان ټي وي دا هم سبسکرایب کړئ او دغه ویډیو هم ضرور وګورئ